السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله مو جوړ روغ او صحتمند لره. خدای پاک ته وکړي چې درې سره درسونه مو ښه زده کړي وي. راځو څلورم درس ته. مخکې میناګانې که چېرې ستاسې په یاد په اولې مینو کې موږ او تاسې 5 دوکمې جوړې کړې وې. د کیسو لوستل، زموږ نور اپلیکیشنان، د اپلیکیشن په اړه، د اپلیکیشن شریکول، اپلیکیشن وتل. دا به جوړ کړم. ما د اپلیکیشن وتل لیکلي دي. د اپلیکیشن څخه وتل، د اپلیکیشن څخه وتل. د دې تنظیمات مو هم کړي. د اپلیکیشن څخه وتل او د اپلیکیشن شریکول مو هم تنظیم کړي وو. یو د اپلیکیشن په اړه مو نه تنظیم کړي، زموږ نور اپلیکیشنان مو هم تنظیم کړي، د کیسو لوستل مو نه تنظیم کړي. نو راځو اوس پاڼې ته. زموږ په اړه چې کوم توضیحات دي هغه به دلته په پاڼې کې ولیکو. پر جمع باندې به کلیک وکړئ، شریکول به ورکړئ. کوم خوښ وي چې ستاسو تعریف، اپلیکیشن تعریف څوک واستوي نو شریکول تایید کړئ، او که نه غواړي څوک نه واستوي فقط یو لوستل وکړي نو بیا شریکول مه تاییدوئ. زه تاییدوم. زموږ په اړه رابسي اخري دوکمنت. زموږ په اړه باندې به اوکې کړئ. مابینځ انتخابونه زما لیکنې مابینځ کې ښکاره شي. د صفحه کې چې مخبل ټول توضیحات ولیکل، دا صفحه به خوندي کړئ. کله مو دا صفحه خوندي کړه، دا صفحه به بیا خوندي باندې وروهئ. ولاړ بسې مینو ته. مینو ته چې ولاړاست په اختیارولو باندې کلیک وکړئ. اوس که چېرې ستاسې باید د کیسو لوستل خو موږ تاسې جوړ کړي وو، دا د کوم جوړ کړی مګر فعالیت نه لري. یعنې د کیسو پر لوستلو چار څو کلیک وکړي هېڅ ځای ته یې ونه بیایي. نو اوس یې فعالیت هم ورسم کړو، ځکه موږ تاسو مخکې پاڼې نه وې جوړې کړې. اوس هم پاڼې جوړې کړې. لیست ته به ولاړ شئ. د کیسو لوستل، کله چې د کیسو پر لوستلو باندې څوک کلیک وکړي لیست ورته ښکاره کوي. کوم لیست؟ اوله شمېره لیست که موږ 10 صفحې انتخاب کړي وي، اوله شمېره لیست باید ښکاره کړي. هېڅ ځای ته هم نه بیایي. نو اوس یې فعالیت هم ورسم کړو، ځکه موږ تاسو مخکې پاڼې نه وې جوړې کړې. اوس هم پاڼې جوړې کړې. لیست ته به ولاړ شئ. د کیسو لوستل، کله چې د کیسو پر لوستلو باندې څوک کلیک وکړي لیست ورته ښکاره کوي. کوم لیست؟ اوله شمېره لیست که موږ 10 صفحې انتخاب کړي وي، اوله شمېره لیست باید ښکاره کړي. د کیسو لوستل فعالیت یې باید لیست ته لاړ شه، یعنې دغه د کیسو لوستلو باندې څوک اوکې وکړي لیست ته ځي. کوم لیست ته؟ د اولې شمېرې لیست ته، چې ځکه موږ تاسو اوله شمېره انتخاب کړې وه. نو بیا به ولاړ شو. زموږ په اړه هم فعالیت نه لري، هغه به م انتخاب کړو. د اپلیکیشن په اړه دا هم فعالیت نه لري، دا به م ولاړ شو. پر فعالیت باندې به اوکې وکړو. پاڼه به انتخاب کړئ، ځکه موږ تاسو پاڼه جوړه کړې. پاڼه انتخاب کړئ. نو دلته هغه پاڼې دي چې موږ تاسو جوړې کړې وې زموږ په اړه، دا پاڼه به وراچوئ. کله چې د اپلیکیشن په اړه څوک دلته کلیک وکړي نو پاڼه ورښکاره کوي. کومه پاڼه؟ زموږ په اړه دا پاڼه. په دې کې چې تاسې کوم توضیحات لیکلي وو هغه ورته ښکاره کوي. دا صفحه به م خوندي کړئ. پاڼې ته بیا پله راسئ. پاڼې ته چې رالاست پاڼې ډول باندې کلیک وکړئ. ولاړ شئ. لوړه زموږ په اړه دا انتخاب کړئ. دې رنګو ته موږ تاسې تغییر نه و ورکړی. شالید موډل راوستو
دا رنګونه به هم انتخاب کو. اوس په صفحه وګورو چې صفحه کوم ترتیب ده زموږ په اړه. بیرته تللو باندې ور ووهئ، خوندي به کړئ. لاړ به سي اوس تنظیمات ته چې کله ولاړاست، دلته لیکلي دي آیکن کاریال ورژن اصلي تنظیمات. پر اصلي تنظیمات باندې به اوکې وکړئ. د اپلیکیشن نوم به ورکړئ. ما د اپلیکیشن نوم خو ستاسې په یاد وي، عبرتناکه کیسې. دلته د پیکیج نوم دی. تاسې خپل اپلیکیشن ته د پیکیج نوم ورکړئ، په انګلیسي ژبه به ورکوئ. عبرت الله مای اپ دا به خوندي کړئ چې دا مو کله په اصلي تنظیمات کې چې مو کله د ورژن نوم جوړ کړئ، نو رابسې د اپلیکیشن آیکن به انتخاب کړئ په دې ځای کې. اوس به ولاړ شو فایلونو ته، یو آیکن به انتخاب کړو په دې اخري ځای کې. نو مخکې یو تصویر انتخاب کړی وي، تاسې هم کولی شئ چې پر ژمي باندې کلیک وکړئ او خپل ځان ته خپل اپلیکیشن لپاره یو تصویر انتخاب کړئ. دا صفحه خوندي کړئ، ولاړ به شو تنظیماتو ته. اوس پر آیکن باندې اوکې وکړو، بیا پر دې ځای اوکې وکړو. دا لاندې تصویر به انتخاب کړو، ما مخکې انتخاب کړی و. منجونه به ورګرځي کړو. دا صفحه خوندي کړئ، رابسو ورژن ته. زموږ او ستاسې اول کاریال باید اول ورژن انتخاب کړو. دا صفحه خوندي کړئ، رابسو کاریال جوړولو ته، یعنې اپلیکیشن جوړولو ته اخرنی ځای، دا ځای ورفعاله کړئ. کله ناکله دا تصویر نه ښکاره کوي، نو بیا تاسې کولی شئ چې اپلیکیشن کله انسټال کړئ تصویر نه ښکاره کوي، بیا بیرته شاته راسئ، د آیکن ځای ته ورسئ. آیکن ځای ته چې ولاړاست، بیرته دې ځای ته راسئ د کاریال جوړولو ته. نو بیا پر دې ځای اوکې وکړئ، انشاءالله عکس به ښکاره کړي. نو تر ټولو مخکې به دا فلجر پیدا کړئ. باید له دې فلجر اپلیکیشن په بل فلجر کې نه نصبېږي، د انډرویډ په نامه باندې چې دی، دې فلجر کې اپلیکیشن نصبولی شئ. دې به اوکې وکړئ، بیا انتخاب وکړئ. اوس چې اپلیکیشن کله جوړ شي، نو اوس اپلیکیشن نصب کړئ، یعنې انسټال یې کړئ. اپلیکیشن چې کله انسټال شي، اپلیکیشن ته به ولاړ شو. اوس په اپلیکیشن وګورو چې کوم ډیزاین کې دی. دا اوله صفحه وه، دا دوهمه صفحه ده. د کیسو لوستلو ته به ولاړ شو. اوله صفحه به انتخاب کړو، دغه کیسې چې موږ په اوله صفحه کې ځای پر ځای کړې وې. 10 صفحې پوره دي اپلیکیشن څخه وتل. دا قدرمنو وروڼو زموږ او ستاسې د لیکنې اپلیکیشن د بل صوتي اپلیکیشن لپاره ډېر دعاګانې راته کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.